جنکو باندې چې دا تعلیمونه دي نه بندوي ځکه چې طالبان به خپلې ښځې چې دی نو دا نارینه ته خو نه بوځي که نه چې مریض شي نو دا به هم دې ښځو ته بوځي نو چې په ښځو تعلیم بند کړي نو بیا به یې چا ته بوځي چې دا افغانان دې هسې نه زوروي دلته پیدا شوي دي دا ټول خلک زه خپله په چکدره کې پیدا شوې یم یعنې زما پیدایش هم دلته د داسې ځای نه دی نو داسې ډېر افغانان دي دلته چې عمرې دلته ټول عمر تېر کړی دی او هغوی نن سبا چې دی نه هلته بزنس شته دی که هغه خلک په خپله مرضۍ باندې اوړي هغه جدا خبره ده خو چې کوم نه اوړي نو هغوی هلته څه هغه نشته دی نو په کار نه ده چې هغوی ته دا مشکل پېښ کړي او په زوره باندې واړوي او نور دغه مسلې ډېرې دي چې دا اوس بارډر د وجې شوي دي دا پاسپورټ مسله ده ویزا مسله ده ورکوي نه او بله لاره نشته دی ورته وایي چې وځئ تاسو نو دا یو ډېر سپک نظر دی افغانانو ته که نه نو دا د خیر چې دا شي سایډ ته شي نور بیا موږ ټول یو خلک یو او موږ خپل یو بل سره ډېره مینه ده موږ دا دلته دا زه خپله پاکستانو منځ کې یم دا شي زما نه دی لیدلی چې ما ته څوک وایي چې ته افغانۍ یا زه ورته دا خبره وکړم نو دا ډېره ښه خبره ده دا شي زه نه فیل کوم دلته چې کومه ډېر دا پازیټیو سایډ دی د دې زه خو ډېره خوشحاله یم چې زما تعلیم پوره شو او په ډېر ښه یو ښه کالج نه زه ګریجویټ شوم دا ون اف د بیسټ کالج دی په KPK کې خیبر ګرلز میډیکل کالج نو دا خو زه ډېر فخر کوم او زما فیملی ما سره ډېره سپورټیو ده نو د افغانانو مستقبل خو که دا سبق نه د دې نه علاوه خو بیا ډېر لکه ډېرې ستونزې دي ورته هلته هم دي او دلته هم دي ځکه دلته پاتې کېدل هم ډېر مشکل دي کتونکو موږ سره یو بله افغان پیغله موجوده دی هم خپل ګریجویشن ترسره کو ډېر مبارک شه ستاسو که لږ پوره تعارف وکړئ یو په څه کې مو ګریجویشن وکړو مننه ډېره زما نوم سارا صافي دی زه MBBS نه ګریجویټ شوم او اوس مې هاوس جاب روان دی نیمه کې نو دلته ډېر ښه وخت مې تیر شو او تعلیم کې مې هم څه ستونزه نه ده راغلې خو بس دا نن سبا حالات چې دي د وجې مونږ زما فیملی ډېره سفر کېږي ځکه چې هغوی ته کله ورته کارډونو کې مسلې جوړوي کله ورته پاسپورټو کې ویزې نه ورکوي چې ویزو ته اپلای وکړي نو دغه شیز هم نه لیږل کېږي موږ نه هم سټوډنټ ویزه غواړي او موږ سټوډنټان خو اوس نه یو موږ خو ګریجویټ شو نو موږ ته هم دا مسلې جوړېږي او موږ ته عامه ویزه راکوي کوم چې موږ ته نه میلاویږي بیا نو دغه کې مسلې دي اوس فی الحال او نور بس ښه دی سبق مو ډېر ښه دی څومره خوشحاله یې نن مو دلته افغان کډوالو ته که موږ وګورو یو ستونزې وي په تعلیم کې نو څه ستونزې وي که هغه لږې وایي بیا چې تاسو دې حد ته پکې راورسېدې نو څه احساسات لري زه خو ډېره خوشحاله یم چې زما تعلیم پوره شو او په ډېر ښه یو ښه کالج نه زه ګریجویټ شوم دا ون اف د بیسټ کالج دی په KPK کې خیبر ګرلز میډیکل کالج نو دا خو زه ډېر فخر کوم او زما فیملی ما سره ډېره سپورټیو وه دا سکالرشپ چې دی دا یو غټ اپرچونیټي وه چې موږ د دې د تھرو چې دی نو دلته دا سبق وویله MBBS ویل او بیا په یو ښه کالج کې ویل نو دا ډېره ښه اپرچونیټي وه او اوس هم دا نیو سکالرشپس اعلان شو دا سټوډنټان چې کوم دي افغانان خاص کر جنکۍ دا د دې نه فایده واخلي آنلاین د دې ته اپلای وکړي نو د هلته نه هغه بې تعلیمه چې یا مخکې تعلیم نشي تللی نو هغه دې راشي او دلته دې دا دې کې مختلف فیلډز دي هر یو فیلډ پکې شته انجینیرینګ دی BS دی نرسینګ دی MBBS هر څه پکې شته دی نو د دې نه دې فایده واخلي لکه څنګه چې مونږ کمپلیټ کړو دغه شانې دوی هم دا کولی شي او فردر هم تعلیم حاصلولی شي مستقبل کې مو څه ارادې دي پاکستان حکومت هم افغان کډوالو ته خو څه جابز نشته دی په پاکستان کې په افغانستان کې هم حالات تاسو ته ښه معلوم دي نو څه به کوئ مستقبل نو د افغانانو مستقبل خو که دا سبق نه د دې نه علاوه خو بیا ډېر لکه ډېرې ستونزې دي ورته هلته هم دي او دلته هم دي ځکه دلته پاتې کېدل هم ډېر مشکل دي جي او که بیا په تعلیم په ترو باندې ځي نو بیا کولی شي چې دا ستونزې ورته اسانې شي او خاص کر د جنکو دپاره هغوی که دلته راشي دې خوا راشي یا هر بل وطن ته لاړ شي خو دلته دا سکالرشپ دی نو په دې په ترو باندې دې خوا راتلی شي او خپلې ستونزې حلولی شي خپل تعلیم وکړي او نور دغه مسلې ډېرې دي چې دا اوس بارډر د وجې شوي دي دا پاسپورټ مسله ده ویزا مسله ده ورکوي نه او بله لاره نشته دی ورته وایي چې وځئ تاسو نو دا یو ډېر سپک نظر دی افغانانو ته که نه نو دا د خیر چې دا شي سایډ ته شي نور بیا موږ ټول یو خلک یو او موږ خپل یو بل سره ډېره مینه ده موږ دا دلته دا زه خپله پاکستانو منځ کې یم دا شي زما نه دی لیدلی چې ما ته څوک وایي چې ته افغانۍ یا زه ورته دا خبره وکړم نو دا ډېره ښه خبره ده دا شي زه نه فیل کوم دلته چې کومه ډېر دا پازیټیو سایډ دی د دې څه به وایي ډېرې سټوډنټان چې هغې تعلیم په نیمۍ کې پاتې شي POR وي یا ACC وي نو هغې هلته خپل تعلیم جاري نشي ساتلی نو څه غوښتنه به کوي د حکومتونو نه نو موږ حکومت نه یو خو هغوی افغانستان حکومت ته دا اپیل دی چې د
جنکو باندې چې دا تعلیمونه دې نه بندوي ځکه چې ګوره چې څوک ډاکټر نشي لکه هلته فیمیل هغوی خپله طالبان به خپلې ښځې چې دی نو دا نارینه ته خو نه بوځي که نه چې مریض شي نو دا به هم دې ښځو ته بوځي نو چې په ښځو تعلیم بند کړي نو بیا به یې چا ته بوځي بل وطن ته یې بوځي دا هم مشکله ده نو لکه دوی د خپله په دې شیز باندې سوچ وکړي که نه چې دا تعلیم پې بندوي نو هم دوی ته ستونزې پیدا کېږي هغوی نه دا اپیل دی چې تعلیمونه دې ورته کولاو کړي او نور دا هغه فضول چټي پابندۍ چې دي دا دې پې نه لګوي او دې خوا دا د دلته نه دا اپیل دی چې دا افغانان دې هسې نه زوروي دلته پیدا شوي دي دا ټول خلک زه خپله په چکدره کې پیدا شوې یم یعنې زما پیدایش هم دلته د داسې ځای نه دی نو داسې ډېر افغانان دي دلته چې عمرې دلته ټول عمر تېر کړی دی او هغوی نن سبا چې دی نه یې هلته بزنس شته دی که هغه خلک په خپله مرضۍ باندې اوړي هغه جدا خبره ده خو چې کوم نه اوړي نو هغوی هلته څه هغه نشته دی نو په کار نه ده چې هغوی ته دا مشکل پېښ کړي او په زوره باندې واړوي د افغان کډوالو مستقبل څه ګوري په پاکستان کې او په افغانستان کې د افغان کډوالو خو داسې زه به دا ووایم که دا اوس چې کوم حالات روان دي نو دې کې خو ډېر سفر کېږي هېڅ زه دا وایم چې هېڅ مستقبل یې نشته دی ځکه چې هغوی بیچارهګان صرف دغه خبرې روانې دي چې څنګه سروایو وکړي څنګه ژوند وکړي که نه اخري پوښتنه کوم دلته مونږ وکته په دغه ګریجویشن سرمني کې د افغان کونسل جنرال په شمول هغه سره نور غړي هم د افغانستان د حکومت موجود وو نو څه به وایي په دې کې زیاتره تعداد چې مونږ وکتو هغه د جینکو طالب علمانو چې هغې ګریجویشن وکړو نو که دغه بندیز هلته ختم شي په جینکو باندې او دغه شانتې پررونقه غونډې وشي نو ښه به نه که دا بندیز ختم شي نو بیا به دا تعداد نور هم زیات شي که نه د دې نه به هم زیات شي او تاسو خپله ولیدل چې دلته څنګه چې هلکانو دغه تقریبا دغو رینج کې جنکۍ هم موجودې وي څنګه چې دلته دا غونډې کېږي داسې په کار ده چې هلته هم وشي او په دې باندې پابندي ونشي چې پابندي ختمه شي نو دا خلک به ټول هلته چې کوم تعلیم یافته خلک دي هغوی به راځي نور خلک به موټیویټ کوي دې دپاره او دا به بیا هلته به هم داسې تعلیم چې دی د دې ذریعه به جاري شي نو دا به ډېره ښه خبره شي